اوس به راشو موږ تاسو بنډل برانچ بلاک ته به راشو او بنډل برانچ بلاک چې دی نوی درس دی بنډل برانچ بلاک یا لیف بنډل برانچ بلاک. تاسو ته دا اسانه طریقه داسې ښیم چې یو ایل بی بي دی لیفټ بنډل برانچ بلاک دی او بل آر بی بي دی. آر بی بي مین رائٹ بنډل برانچ بلاک رائٹ بنډل برانچ بلاک رائٹ بنډل برانچ بلاک او لیفټ بنډل برانچ بلاک. اسانه خبره ده. دې دپاره موږ تاسو ګورو کوم لیډونه ګورئ. ایل بی بي به دلته ولیکم دلته به لیډز ولیکمه. که چېرته موږ تاسو ایم شیفټ په وی 15 او وی شپږ کې ایم شیفټ ولیده ایم شیفټ او په وی یو او وی 2 کې ورډ کې وارث ډبلیو شیپ. که چېرته وی 15 وی شپږ کې همدارنګه په اول او ایویل کې اول ایویل کې او دلته په دریم او ایوی اف کې. که چېرته موږ ورډ کې وارث ولیده ایم شیپو په وی 15 وی شپږ او یا اول ایویل کې او په وی یو وی 2 او 3 ایوی اف کې ډبلیو شیپ ورډ کې وارث دا ایل بی بي شو. او کم دا تغیرات سرچپه کوي په دا تغیرات تاسو داسې وکړئ چې په دې لیډونو کې تاسو ډبلیو شیپ ورډ کې وارث وګورئ او په دې لاندې لیډونو کې ایم شیپ وګورئ ورډ کې وارث. دا موږ تاسو ته وښیي آر بی بي. که په یو 15 وی شپږ اول ایویل کې موږ تاسو ورډ کې وارث وګورو ورډ کې وارث ایم شیپ او یا دا سوکه د سوکه چې موږ تاسو ورته دي غوږونه چې دي خرګوش ورته وایي ځینې د هغې غوږونو په شان باندې یا د موږک د غوږونو په شان باندې داسې غوږونه بوڅ وي. نو که چېرته موږ تاسو په وي 15 وي شپږ اول ایویل کې دا تغیر ولیده دلته دا به ایل بی بي او په وي یو وي 2 3 ایویف کې به ډبلیو شیپ وي. او که چېرته دا معکوس تغیرات شو دا ایم شیپ وي یو وي 2 او 3 ایویف ته راغی او وي 15 وي شپږ ایویل کې ډبلیو شیپ شو دا آر بی بي شوله رائټ بنډل برانچ بلاک. دلته موږ تاسو چینجز ګورو. دا درته فقط میکانیزم درته ښیي چې په رائټ بنډل برانچ بلاک کې څنګه تغیرات راځي. ګورې دلته سیله راښکته کېږي لاندې رائټ بنډل څنګه دی بلاک دی که نه نو سیله کوم طرف ته ځي سیله اول خو دې خوا راتاویږي دلته چې رسمیږي آر په وي شپږ کې چې رسمیږي کیو بیا راځي دویم شکل ته سیله لیفټ خوا ته تاویږي که نه لیفټ خوا ته چې تاوشي دلته چې رسمیږي آر دلته چې رسمیږي ایس. په دې شکل کې تاسو وګورئ دلته سیله چې دا بیرته رائټ خوا ته راتاویږي چې رائټ خوا ته راتاوشي دلته چې آر زبر رسم شي او دلته ایس رسم شي. نو اوس موږ تاسو ګورو چې وایډ کې وارث ایم شیپ دا په وی یو کې او ډبلیو شیپ په وی شپږ کې دا موږ ته څه راښیي رائټ بنډل برانچ بلاک. په لیفټ بنډل کې لیفټ طرف دا خو بلاک دی که نه دلته څنګه دی سیله دې خوا ته راځي دې خوا ته دې ته متوجه کېږي کله چې متوجه شو دلته آر څنګه کېږي آر رسمیږي وي شپږ کې وي یو کې چې رسمیږي کیو. اوس ګورئ سیله کوم خوا ته بیرته راتاویږي په دې شکل کې ګورئ بیرته رائټ سایډ ته راتاویږي دلته چې رسمیږي آر دلته چې رسمیږي ایس. بیا چې سیله بیرته لیفټ خوا ته تاوشي هلته آر رسم شي دلته چې رسم شي ایس. دلته ګورئ ډبلیو شیپ وي یو کې راغی ورډ کې وارث او دلته ایم شیپ په وي شپږ کې راغی ورډ کې وارث باید د څومره را ورډي مور دین 3 سمال سکویر یا مور دین 0.12 سیکنډ 0.12 سیکنډ یا دې نه زیات ورډ وي دې ته موږ څه وایو ورډ کې وارث. دلته بس تاسو وی سی جي وښیم دا وګورئ دې سی جي کې تاسو اول لیډ کې څه ګورئ
ورډ کې وارث دی که نه تقریبا ایم شیپ راځي وي 3 کې تاسو ګورئ کې وارث لاندې دی همدارنګه وي 5 ته لاړ شئ تاسو وي 6 ته دلته تاسو ګورئ ایم شیپ دی که نه دی ورډ کې وارث دا موږ ته څه راښیي ال بي بي لیب بنډل برانچ بلاک او که موږ تاسو دې خواته راشو دلته ډبلیو ایم شیپ کوم ځای کې دی ویو کې دی که نه دی ویو کې څه دی ایم شیپ دی ایم تاسو ګورئ آر زبر دی ګورئ دلته ایم شیپ دی تاسو دا ویو دلته پرولان کړی دا ویو دی دا ګورئ یو ځل چک شوی بیا چک شوی دی دا اسانه کرایټیریا دي اسانه طریقه دا ده وي 25 شپږ کې ایم شیپ ورډ کې وارث که ایم شیپ نه وي کې وارث ورډ مور دین 3 ملي متر یا 3 ملي متر نه زیات یا د 0.12 سکندو نه زیات که ایم شیپ هم نه لري یوازې داسې دا هم په دی کې راځي ال بي بي کې راځي دا چې کې راځي لیب بنډل برانچ بلاک کې او که دې سرچپه راولي دا تغییرات په ویو وي 2 او یا 3 ایویف کې رال دا به چې شو آر بي بي دا سره طریقه ده دلته موږ تاسو یو څه کرایټیریا وی لرو اوس آر بي بي مهمه ده که ال بي بي مهمه ده لیب بنډل برانچ بلاک مهم دی که ریډ بنډل برانچ بلاک تاسو پوهیږئ لیب بنډل برانچ بلاک ډیر مهم دی ځکه که چېرته نیو ال بي بي وي پخوانه ناروغ ال بي بي نه لرله پخوانه ورته ای سي جي ورسره وه هغه ای سي جي هغه ای سي جي نارمل وه او تاسو ناروغ ولیده او په هغې کې تاسو څه ولیدل ال بي بي لیب بنډل برانچ بلاک تاسو ولیده دې ته موږ څه وایو نیو ال بي بي نوی ال بي بي نوی لیب بنډل برانچ بلاک او دا موږ تاسو ته انټیرو والمای راښیي حتی دې ناروغانو ته موږ کولی شو سټپټوکانیز ورکو ورته اسکې ورته ورکو ځکه د سټپټوکانیز یا د ترومبولیټک په ورکولو کې یو انډیکیشن دا دی چې یو به هسټي سیګمنټ الیویشن وي هسټي سیګمنټ الیویشن په 2 لیم لیډونو کې او یا 2 مسلسل 28 لیډونو کې مور دین 1 ملي متر او بل انډیکیشن چې دی هغه نیو ال بي بي ده ال بي بي ناٹ ناؤن ټو بی اولډ کتاب کې وایي ناٹ ناؤن ټو بی اولډ چې زوړ بنئ زوړ څنګه پیژني نارمل ناروغ سره به نارمل بیز لاین ای سی جي وي که ناروغ سره نارمل بیز لاین ای سی جي وه نو دا ال بي بي چې نوی راغی دا به چې راځي انټیریوال امای دې ته به تاسو اسکې ورکولی شئ سټپټوکانیز خو دلته یو څه کرایټیریاوې دي یو څه کرایټیریاوې چې که چېرته دا کرایټیریاوې موجود وي نو موږ تاسو ته ال بي بي جمع امای راښیي که چېرته دا کرایټیریاوې میچ کړي نو دا موږ تاسو ته ال بي بي جمع امای راښیي دې کې عمده توګه باندې 3 کرایټیریاوې دي چې دغه 3 کرایټیریاوې یو 15 نمرې لري یو 3 نمرې لري او یو چې دی هغه 2 نمرې لري ټوټل 10 نمرې کېږي که چېرته 3 نمرې پوره کړي که چېرته 3 نمرې پوره کړي نو موږ به وایو چې دا ال بي بي جمع امای ده دا ال بي بي جمع امای ده اوس اوله کرایټیریا څه ده اوله کرایټیریا دا ده چې که چېرته اس ټي سیګمنټ الیویشن وي more than 1 millimeter concordance with QRS سره هم جهت اس ټي سیګمنټ الیویشن وي کنکورډنس ویت QRS سره دا کنکورډنس وي هم جهت وي دا 15 نمرې اخلي څو نمرې اخلي 15 نمرې مثلا موږ تاسو دلته یو شکل رسمو دلته اس ټي الیویشن شته که نه QRS ورډ دی که نه دی ورډ دی که نه او موږ تاسو ویلو چې ایم شیپي QRS ورډ دی او ورسره اس ټي سیګمنټ الیویشن دی او اس ټي سیګمنټ هم پورته دی او QRS هم پورته دی هم جهت دي سره که نه کنکورډنس مینز هم جهته دواړه هم جهته دي که نه اوس دا 15 نمرې اخلي دا څو نمرې اخلي 15 نمرې اخلي 15 اوس که چېرته داسې و چې په ویو کې
په ویدوا کې او په ویدرې کې اسټي سیګمنټ ډپریشن و مور دین 1 ملي میټر کوم لیډونو کې ویو کې ویدوا کې ویدرې کې اسټي ډپریشن و مور دین 1 ملي میټر اسټي ډپریشن مور دین 1 ملي میټر دا بیا 3 نمبرې اخلي څو نمبرې اخلي 3 نمبرې اخلي لکه مثلا موږ تاسو دلته یو سی جی رسمو اوس تاسو دا کې وارث دی که نه دلته څه شی دی اسټي ډپریشن شته که نه شته اسټي سیګمنټ ډپریشن شته که نه دغه اسټي ډپریشن موږ د څه راښیي ویو وی دوه وی درې کې چې په هر لیډ کې و اسټي ډپریشن او کې وارث مخکې راغلی اسټي ډپریشن و دلته دا 3 نمبرې اخلي څو نمبرې اخلي 3 نو که چېرته اوله کرایټریا موجوده وه هغه 5 نمبرې اخلي نو دا ایل بی بي جمع ایمای شوله که چېرته دویمه کرایټریا موجوده وه بیا هم دا ایل بی بي جمع ایمای کې راسي او دریمه کرایټریا داسې ده دریمه کرایټریا چې که چېرته اسټي سیګمنټ الیویشن و حتی ایون 5 ملي میټر 5 ملي میټر اسټي سیګمنټ الیویشن و خو ډسکنکورډانس وذ کیوارس کمپلیکس ډسکنکورډانس وذ کیوارس کمپلیکس څه معنا چې کیوارس ښکته راغلی وي او اسټي سیګمنټ پورته تللی وي دا 2 نمبرې اخلي ګورې دلته کیوارس ښکته راغلی دی که نه تاسو چې فرض کړئ چې دا اسټي سیګمنټ الیویشن دی اوس اسټي الیویشن شته که نه شته اسټي الیویشن شته که نه او تقریبا 5 ملي میټر تاسو فرض کړئ چې یو غټه مربع دی اوس دا 2 نمبرې اخلي او موږ تاسو ویلو چې دې ټولو کرایټریاو ته سګربوزا کرایټریا ورته وایي دې کرایټریاو ته څه وایي سګربوزا کرایټریا دلته موږ تاسو شکل وګورو ګوري اوله کرایټریا دا ده دا سګربوزا کرایټریا ول جملې نه اوله کرایټریا کیوارس وایډ دی او اسټي سیګمنټ الیویشن دی مور دین 1 ملي میټر صحیح ده دا څو نمبرې اخلي دا 5 نمبرې اخلي دا دویمه کرایټریا ده اسټي سیګمنټ ډپریشن ویو وی دوه وی درې کې اسټي ډپریشن شته که نه نو دا اسټي ډپریشن موږ د سره اخلي دا او دا چې دی دا 3 نمبرې اخلي او دا دغه دریمه کرایټریا ده دلته کیوارس ښکته راغلی دی او اسټي سیګمنټ پورته تللی دی 5 ملي میټره دا 2 نمبرې لري موږ ویل سګربوزا کرایټریا باید څو وي لسونه باید 3 پوره کړي تاسو د عبارت وایي که نه ګور لیکلي چې اسټي الیویشن مور دین 1 ملي میټر ان د سیم ډایرکشن کنکورډانس وذ د کیوارس کمپلیکس 5 پوینټس دویمه کرایټریا اسټي سیګمنټ ډپریشن مور دین 1 ملي میټر لیډز V1 V2 or V3 3 points اسټي سیګمنټ الیویشن مور دین 5 ملي میټر in the opposite direction discordance with the QRS complex 2 points a score of 3 points is required to diagnose an acute myocardial infarction criteria 3 is under debate as to its usefulness so basically you need to have either one criteria 1 or criteria 2 موږ د criteria 1 یا criteria 2 ولرو چې موږ تاسو وایو دا LBB جمع myocardial infarction دی صحیح شو دا شو LBB راځو left anterior fascicular block ته left anterior fascicular block څه ته وایي left anterior fascicular block left axis deviation موږ تاسو کو یاد چې ما تاسو چې بلاکونه یو په بلاکونو دا اکسس ډیویشن یو په بلاکونو کې ډېر مهم دی left anterior fascicular block یا دیتا left anterior hemi block هم وایي دیتا left anterior hemi block هم ورته وایي د دې کرایټریا داسې ده کرایټریا چې موږ تاسو په اول لیډ کې کیو آر وګورو کیو آر ګورئ کیو په واړه حرف لیکل کېږي یعنی واړه ده کیو آر په غټ حرف
QR او په دریم لیډ کې موږ تاسو وګورو RS R سمال لیکنه اس څنګه دی غټ دی QR په اول کې او RS په دریم لیډ کې نو تاسو دا وسوک ماته و چې د اکسس کومه خواته دی لیو ایچ ادر دی دا لیفٹ اکسس ډیویشن دی شاباس دا چې دی لیفٹ اکسس ډیویشن دا موږ ته راښایي لیفٹ انټیریئر فاسیکولر بلاک This is called left anterior fascicular block. This way, left anterior fascicular block. ये शक्ल क्यों हो रही? Q R S. दा लीव इच अदर देगा ना. और दा एक्सिस कम ख़ातर शो. Left acceleration. हम देखते हैं left anterior fascicular block वही. और अब शो left posterior fascicular block था. Little left hemiblock, left posterior hemiblock कम वर्ता हुआ है. अब the criteria at the end of the class. The criteria दास दा चमुक दास पर अवल लीड की R S गुरु और पद्रीम लीड की Q R गुरु دا کم طرف ته اکسس دی ریچ د رائټ اکس ډیویشن دی او دا موږ تاسو ته راښیي رائټ اکسس ډیویشن دا موږ ته راښیي چې لیفټ پاسټیریئر فاسیکولر بلاک ښه اوس راځو دې خبر ته چې بای فاسیکولر بلاک څه ته وایي او ترای فاسیکولر بلاک څه ته وایي یو ورځ مخکې مې یاداوري کړې وه بای fascicular block बाइफासिकुलर ब्लॉक वही सता बाइफासिकुलर ब्लॉक देता वही ची RBB ची मक्की मी वेल्ला राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक जमा या उदा दी द्वाड़ना या ब लेफ्ट एंटीरियर फासिकुलर ब्लॉक की वर्सरा और या ब वर्सरा लेफ्ट posterior fascicular block हुई दी तो अभ्यास हुई बाइफासिकुलर ब्लॉक हुई या बोर सरदावी या बोर सरदावी राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक जमा लेफ्ट एंटीरियर फासिकुलर ब्लॉक और लेफ्ट पोस्टीरियर फासिकुलर ब्लॉक राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक वर सरसा की लेफ्ट एंटीरियर फासिकुलर ब्लॉक और या लेफ्ट पोस्टीरियर फासिकुलर ब्लॉक زما سره خبره سره خلاص شو کنه او ترای فاسیکولر بلاک څه ته وایي شاباس ترای فاسیکولر بلاک مساوي دی په بای فاسیکولر بلاک جمع فرست ډیګري ایوی بلاک که چرته یو ناروغ دی هغه بایفاسیکولر بلاک جمع فرست ډیګري بلاک ولري ته به ترایفاسیکولر بلاک وایي دلته یې ګورو بایفاسیکولر بلاک کې موږ ویلی چې A bifascicular block on ECG is defined by the combination of right bundle branch block and a left anterior or left posterior fascicular block. या به left posterior ورسره یا به left anterior ورسره وي په دې ECG کې وګورئ دلته اول اکسس کومه خواته دی لیو ایچ ادر دی کنه نو دا کوم بلاک شو لیفٹ انټیریئر فاسیکولر بلاک شاباس او تاسو ویو ته لاړ شئ ویو کې چې د ډبلیو شیپ دی کنه دی د بخښنه غواړم ایم شیپ دی کنه دی وایډ کیو آر اس ایم شیپ دا د شو رائټ بنډل برانچ بلاک رائټ بنډل برانچ بلاک جمع لیفٹ انټیریئر فاسیکولر بلاک د دوړ ته په شریک څه وایي بای فاسیکولر بلاک او کومک تا سورج trifacicular block था trifacicular block a trifacicular block is the combination of a right bundle branch block left anterior or left posterior fascicular block and a first degree AV block
prolonged PR interval. دلته موږ تاسو ګورو اول دا چې دا لی بي چدر دی کنه دی ها دا د چی شو لیف انټیریور فاسیکولر بلاک دلته دی وایډ کی وارث ایم شیپ وایډ کی وارث ایم شیپ دا چی شو رائټ بنډل بلاک دا دی بای فاسیکولر شو اوس راځو فرست ډیګري بلاک ته پی ویب ګورو دلته تاسو دلته په دویم لیټ کې پی ویب ګورئ دا پی ده کنه دا او دا پی آر انټرال څنګه دی پرولانګ دی کنه دی نو دا شو فرست ډیګري بلاک فرست ډیګري یہ بلاک جمع رائټ بنډل بلاک جمع لیفٹ انټیر فاسیکولر بلاک د درې ورته په شری کې څه وایي ترای فاسیکولر بلاک درې ورته په شری کې څه وایي ترای فاسیکولر